د هر حاجت په ګارنټۍ سره د پوره کېدو دپاره چې دا کومه وظیفه درته ښیمه که دا وظیفه راونیسئ هر قسم حاجت دې ستاسو ولې نه رب العالمین به هغه تمام حاجتونه ستاسو پوره کړي. داسې غیبي اسباب ورته برابرېږي چې ستاسو په وهم فهم ګمان کې هم نه تېرېږي. داسې ځای نه به د ستاسو حاجتونه پوره کېږي. زما عزتمندو نن د یا لطیفو چې دا کومه وظیفه درته ښیمه تعداد انتهایی کم دی، 100 کرته به کوي. څنګه طریقې سره به کوي او په کم وخت کې به کوي هغه طریقه او هغه وخت درته ښیم. د وظیفې کولو مکمل طریقه درته ښیم، لیکن د دې نه مخکې یاد ساتئ چې ستا په زړه کې څنګه قسم ارمان وي جایز، څنګه د ستا چې کوم دی ارزو وي، څنګه مقصد دی وي، په هغه تمام مقاصدو کې به د رب العالمین کامیاب کړي. څونه ارمانونه چې د په زړه باندې هغه تمام ارمانونه به رب العالمین پوره کړي. څومره مقاصد چې د ستا وي هغه ټول مقاصد به رب العالمین پوره کړي، حاجتونه به رب العالمین پوره کړي. د یا لطیفو دا وظیفه ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده. د دې وظیفې د برکاتو فضایلو نه به تاسو اله خبر شئ، فوایدو نه به اله خبر شئ کله چې تاسو د یا لطیف وظیفه شروع کړئ. داسې عجیب او غریب برکات به سي کې چې خپله به ورته خیران پاتې شئ. محترمو که د چا هر قسم حاجتي او د یا لطیفو دا وظیفه ولرونیسي هغه تمام حاجتونه به رب العالمین پوره کړي. زمونږ په زړه کې به ډېر زیات ارمانونه ډېرې زیاتې ارزوګانې به وي. مونږ ډېر زیات اعمال وکړل، ډېر زیات وظایف هم وکړل، لا تر اوسه پورې زمونږ یو ارمان نه دی پوره شوی، یو حاجت زمونږ نه دی پوره شوی. لیکن نن چې دا کومه وظیفه درته ښیم د یا لطیفو که دا وظیفه شروع وکړې او دې سره یا 2-3 وظیفې نورې 3 وظیفې ورسره نورې دي انشاءالله تمام حاجتونه به رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. که دا حاجتونه د ستا د هر څه سره متعلق وي، یعنې که د ستا د رشتې بندش وي او د هغې دپاره د یا لطیف وظیفه ورونیسې نو د رشتې بندش پرې کولو شي، په مناسب ځای کې به تا ته رشته میلو شي. د ستا کاروبار نشته، یا لطیف وظیفه راونیسه انشاءالله مناسب ځای کې به تا ته کاروبار میلو شي. ستا روزي لنډه تنګه ده، که یا لطیف وظیفه راونیسې نو د ستا ته به روزي رب العالمین ډېر زیات پراخه کړي. دین علاوه د هر قسم حاجت دپاره د یا لطیفو دا وظیفه تاسو کولی شئ او غیبي تاسو سره به غیبي امداد کېږي، د غیب نه به ستاسو تمام حاجتونه پوره کېږي. نو راځئ محترمو د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه د وظیفې انتهایي اسانه ده. دې سره به 5 واړه وخته مونځ پابندۍ سره کوئ او د هر فرض مونځ نه پس به 3 کرته په نبی علیه السلام باندې درود شریف وي او بیا 100 کرته یا 100 کرت یا کو دې نه زیات وي او نو ډېره ښه ده. دا وظیفه وکړئ او چې کله دا وظیفه وکړئ 100 کرته یا 100 کرته د هغې نه پس به الله جل شانهو ته لاس اوچت کړئ، یا الله زما دغه پلانکې حاجت دی، یا الله دا حاجت مال پوره کړي. د چا رشته نه کېږي د رشتې دپاره سوال وکړه، یا الله زما رشته ما ته په مناسب ځای کې رشته راکړي، یا الله زما اولاد ته زما رور خور ته په مناسب ځای کې رشته ورکړي. داسې رشته ورته ورکړي چې څنګه زموږ د نامې جامې سره مناسب وي. دغه رنګ د سحر د مونځ نه پس ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن د هر فرض مونځ نه پس به دا وظیفه هم په دې طریقې سره کوې چې دا کومه طریقه مې درته وښوله. دې نه علاوه به یو 3 وظیفې دي چې دا وظیفه د هر وخت د ستا په خولې باندې شروع وي. یا الله یا باسطو یا رزاقو، یا الله یا باسطو یا رزاقو. په کثرت سره یې کوه، ډېر یې کوه چې ستا خولې باندې هر وخت شروع وي. د دې پیدا به څه وي؟ یو دا چې په یو لا علاج مرض کې مبتلا شوي، داسې لا علاج مرض چې ډاکټران د هغې په دې علاج باندې نه پوهېږي، یا داسې لا علاج مریض وي چې ډاکټرانو هغوی ته اجازت ورکړي چې زه د دوی علاج مونږ سره نشته، څومره زندګي په دنیا کې تېره کې باقي به دله مرګ راشي. هغه لا علاج مریض هم که دا وظیفه شروع کړي یا الله یا باسطو یا رزاقو، هغه لا علاج او هغه ناممکنه مرض به رب العالمین ممکن کړي او د هغې علاج به وشي. غیبي امداد به رب العالمین در سره وکړي او د ده د خولې لاړې به شفا شي. د دې
چې د کوم وظیفه چې را د دې چې کوم دی برکت سره. دین علاوه یو انسان د ډیر سخت غریب دی، غریبي د هغه انتها ته رسېدلې ده او د غریبۍ د لاسه ډېر سخت تنګ راغلی. بعضې نو مخکې انسان د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راشي او بعضې خلک داسې چې د خولې نه کفري الفاظ وباسي، داسې الفاظ وباسي چې هغه د خلکو د نفرت چې کوم دی باعث وګرځي. نو البته که د چا غریبي انتها ته رسېدلي او د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی، نو که هغه خو د یا الله یا باسطو یا رزاق وظیفه شروع وکړي، نو انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین غریبي ختمه کړي او غریبي به رب العالمین چې د مالدارۍ باندې بدله کړي. رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره مالداره کړي. کم ځای کې چې خیر او برکت نه وي یا پکې روزي لنډه تنګه وي، که په هغه ځای کې دا وظیفه شروع وشي یا الله یا باسطو یا رزاقو، هغه ځای کې به خیر او برکت راشي، روزي به هم رب العالمین په هغه ځای کې پراخه کړي. دین علاوه د هر قسم حاجت دپاره دا وظیفه تاسو کولی شئ. نو دا وظیفې انتهایی اسانه چې د هر فرض منځنه پس به یا لطیف یو سل یو کم 10 کرته وي او ورسره ده په کثرت سره د منځنه علاوه په کثرت سره چې کله هم تاته وخت ملاویږي، نو دا وظیفه د ستا په خولې شروع وي یا الله یا باسط یا رزاقو. دا وظیفه کوه انشاءالله چې دې وظیفې په برکت باندې به زر تر زره به رب العالمین مالداره کړي، قرضونه به رب العالمین ختم کړي، پریشانه به رب العالمین ختم کړي. څومره ارزوګان او څومره حاجتونه چې دستا وي نو رب العالمین به هغه تمام ارزوګان ستا پوره کړي او تمام حاجتونه به د هم رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. نو محترمو یو ډیره زبردست وظیفه مې درته وښوله، بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی.